بسم الله الرحمن الرحیم. فصل بدان کی جمله حروف مبنی است و از افعال فعل ماضی و امر حاضر معروف الى آخره. محترم و پتیر درس کی منگا معرب و مبنی پیجندلی و او دلتا مصنف په دې فصل کې تر اخره پورې په هغه کې وضاحت کول غواړي په معرب او مبني کې یو څو خبرې کول غواړي چې تعداد د معربات او مبنیاتو په کلام عرب کې څومره دی موږ تاسې به یې پیژنو او بل اشاره په دې عبارت سره چې تعریف د اسم غیر متمکن او بل دا چې مبنی الاصل څو شیزونه دي او څلورمه خبره دا چې تعریف د اسم متمکن څه شی دی. نو دلته مصنف فرمایي چې فصل بدان کې جمله حروف مبنی است پوه شه چې ټول حروف چې دي دا مبني دي. واز افعال فعل ماضی او د افعالونه فعل ماضی شو امر حاضر معروف شو نو دا مبني دي. و فعل مضارع او فعل مضارع هم مبني دا بانون های جمع مؤنث چې نون د جمع مؤنث وي ورسره یعنی دا دو صيغې شو چې يفعلن تفعلن او بانون های تاکید نیز مبنی است او چې په کله فعل مضارع کې نون د تاکید یعنی نون ثقیله او خفیفه نو دا به مبنی وي. نو دا مبنی مونږ پیژندل او مبنی څه ته وایي چې کله اخر نه بدلیږي نو دې ته مبنی ویل کېږي. معرب چې اخر بدلیږي را بدلیږي. اوس مخکې فرمایي چې بدان کې اسم غیر متمکن مبنی است وی پوشه چې اسم غیر متمکن چې دی دا مبنی دی. اوس اسم غیر متمکن څه ته وایي؟ اسم غیر متمکن هغه ته وایي چې مبنی الاصل سره مشابهت لري. څه شي سره؟ مبنی الاصل سره مشابهت لري. نو اسم غیر متمکن څه ته وایي مونږ وپېژندو. اسم غیر متمکن دې ته وایي چې مبنی الاصل سره چې کله مشابهت لري نو دې ته اسم غیر متمکن ویل کېږي. اوس مبنی الاصل څه شی دی؟ مبنی الاصل چې دی دا درې شیزونه دي. یو فعل ماضی دا امر حاضر معروف دی او تمام حروف نو دا مبنی الاصل دی. و اما اسم متمکن معرب وی هر چې اسم متمکن معرب دی. مونږ په تیر درس کې ویلیو چې معرب ته اسم متمکن هم ویل کېږي او بیا فرمایي چې دا خو دی خو کله به شرط آن در ترکیب واقع شود وی په شرط د دې چې دا په ترکیب کې واقع شي. نو چې کله په ترکیب کې واقع شوی نه وي نو دا به مبني وي. نو چې کله تاسو وکتو دا اسم متمکن په یعنی اسم متمکن چې دی دا په هغه وخت کې معرب وي چې کله په ترکیب کې واقع شي. و فعل مضارع معرب است. اوس فعل مضارع چې وی دا معرب دی بشرط آن از نونهای جمع مؤنث و نون تاکید خالی باشد. وی فعل مضارع معرب دی بشرط د دې چې د نون د جمع مؤنث او د نون د تاکید ثقیله وي که خفیفه د دینه خالی وي. وی در کلام عرب بشیر پیش از این دو قسم معرب نیست. وی په کلام عرب کې دی دو قسمونو نه علاوه و نور معرب نشته باقی هم مبنی است و نور ټول چې دی دا مبنی دی. و اسم غیر متمکن اسمی است و اسم غیر متمکن هغه اسم دی که با مبنی اصل مشابهت دارد. نو د اسم غیر متمکن تعریف کوي چې هغه دی چې دا د مبنی الاصل سره مشابهت لري او مبنی الاصل سی چیزی است. وی مبنی الاصل چې دی درې شیزونه دي. فعل ماضی دا او امر حاضر معروف دی یعنی اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا دا شو. و جمله حروف ټول حروف چې دی دا یادی
و اسم متمکن اسمی است که با مبنی الاصل مشابه نباشد و اسم متمکن هغه دی چې مبنی الاصل سره به مشابهت نلري. نو مونږه دا ویلي چې معرب تقسیمه مو ویلي او دا مبنی مونږه ویلي. نو پدې کې مونږ اوس دا یاد کړه چې اسم متمکن تعریف هم یاد کړه او د اسم غیر متمکن تعریف هم یاد کړه او یو دو خبرې مونږ دا هم یاد کړه چې مبنی الاصل څو شیزونه دي دا مونږه یاد کړه. نو پدې کې مونږ ته دا وی چې مبنیات په کلام د عربو کې څو شیزونه دي د شپږ شیزونه داسې راځي. تاسو ورته سوچ وکئ. اول نمبر جمله حروف مبني دي، فعل ماضی، فعل مضارع په هغه وخت کې به مبني په دې شرط چې نون د تاکید نون د جمع مؤنث ورسره وي. او څلورم نمبر امر حاضر معروف، پنځم نمبر اسم غیر متمکن او شپږم نمبر اسم متمکن مبني دی خو شرط چې ترکیب کې نوی واقع شوی. چې کله په ترکیب کې واقع شو نو دا به څه شی وي؟ دا به بیا معرب وي. بیا تعداد د معرباتو په کلام د عربو کې مونږ ته وښودل. اول نمبر دا چې اسم متمکن په دې شرط چې ترکیب کې واقع شوی وي نو دا څه شی دی؟ دا معرب دی. او دویم نمبر هغه وخت کې به معرب وي چې څه شی وي؟ فعل مضارع په دې شرط چې خالی وي نون د تاکید او د نون د جمع مؤنث نه یفعلن تفعلن نو دا به بیا وي معرب وي. نو مبني معرب مونږ ته په دې باندې وپېژندل. او بیا مونږ دا ویلي چې دویم خبره تعریف د اسم غیر متمکن مونږ وی چې اسم غیر متمکن هغه اسم ته وایي چې مشابهت لري د مبني الاصل سره، چې مشابهت لري مبني الاصل سره. بل خبره مونږ دا یاد کا چې مبنی الاصل څو شیزونه دي؟ مبنی الاصل درې دي، فعل ماضی، امر حاضر معروف، ټول حروف. او څلورم نمبر خبره مونږه دا یاد کا چې تعریف د اسم متمکن، اسم متمکن هغه اسم ته وایي چې مشابهت نه لري د مبنی الاصل سره. مختصر سبق و زمونږ نو ان شاء الله امید لرم چې په دې سبق باندې پوه شوي یئ او په دې سبق پوهېدلو دپاره تیر سبق اورېدل ضروري دي ځکه چې هلته مونږ ډېر وضاحت سره هغه سبق ویلی و چې هغه سبق هم واورېدو نو انشاءالله په دې سبق باندې به هم پوهېږئ.